مسجد الحرم امام شیخ عبدالرحمن د روژې وروستۍ 10 ورځو عشرې لپاره غوره فرمول او قاعده بیان کړي. اول، په وروستۍ 10 ورځو کې هره ورځ 1 درهم 1 روپۍ صدقه کړئ. که دغه ورځ د لیلة القدر شوه نو تاسو ته به د 4 کلونو یا 0 میاشتو لپاره هره ورځ د 1 روپۍ صدقه کولو ثواب حاصل شي. دویم، هره ورځ 2 رکعته نفل لمونځ وکړئ. که د لیلة القدر په منځ کې دغه ورځ راشي تر 4 کلو پورې به د 2 رکعتو نفل لمونځ کولو ثواب ترلاسه کړئ. دریم، که هره ورځ 3 ځله سورة اخلاص ووایئ. که د لیلة القدر په دغه ورځ وي نو تاسو ته به د 4 کلونو لپاره هره ورځ د یو قرآن کریم د تلاوت ثواب درکړل شي. هغه همداراز وویل دا خبرې په خلکو کې خپرې کړئ. څوک چې ستاسو خبرې واوري او عمل وکړي تاسو ته به هم د هغوی د عمل په اندازه اجر درکړل شي، ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي څوک چې د نیکو کارونو لارښوونه وکړي نو هغه به هم د عمل کوونکي په اندازه اجر ترلاسه کړي، مګر د عمل کوونکي په اجر کې هیڅ کمی نه راځي. رواه المسلم. الله دې موږ ټولو ته د لا زیات عمل کولو توفیق راکړي. که غواړئ نور مسلمانان هم د دغه ثواب برخمن شي نو ویډیو له نور ملګرو سره شیر کړئ. هل رضوا بالآي زادا وهل عقلوا وهل بالآي